بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسول الکریم. زه ټول اول ستا شکریا ادا کوم بیټک ټي وي نه دلته کې تشریف راوړو موږ څخه او د هغې نه وروسته زموږ تعارف دا دی. زما نوم محمد الیاس دی او ډوډیر ویلیج کونسل دی زموږ. د هغې نه زموږ انتخاب دا د جمعیت علماء اسلام په وساطت سره شوی دی. دا زموږ د ویلیج کونسل انتخاب دی. زموږ خو مقصد د الیکشن د لړاولو دا دی په بلدیاتي انتخاباتو په حواله باندې او زموږ د ملک په حواله باندې چې جمعیت علماء اسلام الحمدلله په دې ملک یو کردار دی او په دې وخت کې د تمامو قوتونو خلاف قائد جمعیت مولانا عبدالرحمن صاحب ولاړ دی. نو زموږ د ملک په سطح باندې هم او د بلدیاتي انتخاباتو په حواله باندې هم چې موږ په دې ملک کې یو پرامن نظام راولو. کم نظام او کم نظام چې د قرآن او د سنت دی هغه په دې ملک کې رایج کولو دپاره زموږ منشور دی. دا زموږ دستور دی او کم آئین او قانون او اسلامي جمهوریه پاکستان چې زموږ اکابرینو زموږ مشرانو د هغې انتخاب کړو موږ و چې دا په دې ملک کې عملي طور باندې نافذ شي. پوره ملک کې په پوره سطح باندې او په هغې په ذریعه باندې د اسلامي نظام په حواله باندې په دې ملک کې یو امن راشي چې کوم د قرآن مجید هغه منشور دی امن راشي خلکو ته، تمام عوامو ته، تمام رعیت ته او هر قسمه خوب او یره دا په دې ملک کې نه او هر مسلمان او هر پاکستانی شهري په دې ملک په یو امن په ذریعه باندې اوسیږي او بغیر د خوف او د خطر نه اوسیږي. زموږ مقصد او منشور او د دستور د جمعیت علماء اسلام دغه دی چې په دې ملک اسلامي جمهوریه پاکستان چې کوم قانون او آئین جوړ شوی دی هغه په دې ملک کې بحال شي او هر مسلمان ته په دې کې یو امن راشي. نو په دې کې زمونږ په هر سطح باندې او دویم ورپسې زمونږ د دې سره د عوامو یو خدمت دی. په دې جنرال کونسلر ته چې زما د ملګرو انتخاب کړی دی نو هغه د عوامو یو خدمت دی او تاسو وی د دې لپاره مونږ تمام محلې والا تمام کلي سره دا مشوره کړې وه او بیا زمونږ جمعیت علماء اسلام ملګرو د هغې دپاره زما انتخاب وکړو او د هغې دپاره ما الحمدلله خپل نوم پیش کړی دی او انشاءالله هغې دپاره مونږ کوشش کوو او هغې انشاءالله د هغې نه مونږ برپور د عوامو نه دا امید دی چې انشاءالله مونږ د هغې نه پاس کیږو. او نورې پارټۍ چې څومره دي په دې ملک کې نو د هغوی ځان له صرف یو وقتي ناره وي لکه موجوده حکومت چې کوم دی نو هغوی ته خلکو سره کومې وعدې کړې وي چې مونږ په دې ملک کې دا نوی پاکستان به جوړو 50 لاک کورونه به جوړو 1 کروڑ نوکرۍ به ورکوو. نو یو د دروغو وعدې قوم سره کړې وې په هغې کې یو وعده د هغې رښتیا نه شوه بلکې د هغې په ځای د نوکرو په ځای باندې خلک یې بېروزګاره کړل، عوام یې بېروزګاره کړل او غریبانو باندې په دې ملک کې دا ژوند تنګ کړی دی او غریبان یې په دې ملک کې پریشانه کړي دي. خلک خودکشو ته تیار دي او د پارلمنټ مخې ته راځي خلک او خپل ماشومان راولي چې دا ماشومان موږ نه واخلئ موږ یې خرڅو ځکه موږ سره د هغې د دوایي او د علاج یو پولیس چې هغه 50,000 40,000 تنخواه اخلي او هغه خپل ماشوم رالي او اجازه د دې خرڅولو ته تیار یم. نو داسې یو حکومت په موږ باندې مسلط دی چې خلک یې په ژوند باندې دا مجبوره کړي دي او 4 کاره چې کومه کارکردګي وشوه نو په هغې کې خلک دومره پریشانه شو چې اوس چې چا وله مخکې اوټ ورکړو نو هغه په اوټ په خپل ویلو باندې شرمېږي چې اوس دې حکومت له موږ اوټ ورکړی دا زموږ دپاره یو شرم دی او آینده دپاره ټولو عوامو دا قصد او نیت کړی چې انشاءالله داسې حکومت او د هغې انتخاب به موږ چرته هم نه کوو او ورکران یې داسې دي چې اوس په خپل مشر په هغه تصویر باندې شرمېږي. د عمران خان تصویر څوک ځان سره لګول غواړي نه، د هغې انتخابي نشان څوک ځان سره لګول غواړي نه او په دغه حواله باندې هغوی چې څومره انتخابي نشانات راغلي دي نو په هغې کې د پارټۍ نشان پکې یو نشته دی. هغې وجه دا ده چې د هغوی کردار او د هغوی ګفتار او د هغوی په ملک کې نااهل او ناجایز او یو کرپشن اوس موجوده د کرونا په حواله باندې 40 ارب روپۍ په دې کرونا په دې فنډ کې په هغې کې کرپشن شوی دی. نو دوی راغلي په دې باندې چې موږ به کرپشن ختمو او په هغې باندې دوی خپلې پاټو هغه کرپشن د هغې نه نور هم سیوا که بلکې هغه کرپشن خلک هغه دوی سره په خپله باندې موجود دي چې جهانګیر ترین دی او دا نور دی په غټه سطح باندې هم او د کلو په سطح باندې هم انشاءالله که زما عوامو دې سره موږ سره په دې کې اتفاق وکړو زه یې کامیاب کړم نو دا خو چونکې د کلو مسلوی دي او آینده حکومت هم انشاءالله دا د جمعیت علماء اسلام را روان دی په ملک کې چې کوم انداز دی د خلکو د جمعیت سره د مولانا عبدالرحمن صاحب قائد جمعیت سره هغوی سره چې د خلکو کوم محبت دی او د هغوی نه خلکو کوم توقعات دي
نو ان شاء الله آینده حکومت چې دا د جمعیت علما اسلام په ملک کې راشي نو زمونږ د په کلي کې ډېرې لوی کارونه موږ ته پراته دي. دوی خو په دروغه باندې د الیکشن په وخت کې ګیسونه راړي، د هغې پیپونه راړي. 15 کاله مخکې له حکومت ختم شوی نه و چې په دې روډونو باندې ګیسونه خلکو ته دا پیپونه وغورځول او بیا 6 کاله په هغې کې بیا تیر شو. اوس بیا یې څه کوڅو کې دا ګیسونه ښکاره کړي دي، دا پیپونه او لګېدلي نه دي، دا 15 کاله بیا پراته دي. نو انشاءالله زمونږ چې انتخاب د ملګرو او د عوامو په محنت او د دوی په کوشش باندې چې زمونږ انشاءالله انتخاب وشي نو موږ ته په کلي کې ډېر کارونه دي. په دې کلي کې د اوبو د سپلای مسلې دي، په دې کې لارې دا کچه دي، ډېرې لارې زمونږ د نورو کلو سره چې زمونږ کومې لارې دي هغه ټولې کچه دي او داسې لارې دي چې هغه لا تر اوسه پورې وتې نه دي. لارې موجود دي په کاغذ کې لیکن تر اوسه پورې وتې نه دي. نو انشاءالله د هغې دپاره زموږ کوشش ته چې دغه لارې مونږ وباسو، دغه لارې ټولې پخوی کړو او څه قسمه چې د عوامو څه زموږ د توقعات انشاءالله هغې باندې مونږ پوره کوشش کوو، هغه به انشاءالله پوره کوو. ډېره مننه جي. موجوده کونسلران امیدواران دي کاندیډیټان هغوی ټول په خپله کې راجمع شي، یو میټینګ وکړي او د هغې دپاره یو پوره من طریقې سره چې څنګه طریقې سره انتخابات کول پکار دي چې په خپل منځ کې هم داسې څه نازیبا کلمات استعمال نشي او بیا د هغې د الیکشن دپاره یو داسې ترتیب جوړ شي چې څه قسمه بدنظمي دا په هغې کې پیدا نشي او څه قسمه د شر او د فساد نه الله تعالی دا محفوظ وساتي. نو زه هم چې دا څومره امیدواران دي په خپله کې راجمع شي او د هغې نه مخکې د الیکشن نه مخکې یو میټینګ وکړي او خپله کې طریقې کار جوړ کړي چې الیکشن دا پوره من طریقې سره وشي. زمونږ چې انتخاب شوی دی دا هم د محلې یو د کلي په جرګه باندې د خلکو نه مونږ مشوره اخیستې او ټول په اتفاق رای سره زما نوم پیش کړی دی او د هغې دپاره الحمدلله مونږ ګرځو، ملاقاتونه کوو، انفرادي ملاقاتونه کوو او چېرته خلک په اجرا او په یو ځای کې راجمع کوو، هغوی سره خبره کوو د دغې په حواله باندې. انشاءالله د خلکو زموږ سره ډېر نیک تاثرات دي او خلک وایي چې موږ لا په دې میدان کې علما پکار دي او علما دې میدان ته راشي چې دا غلط خلک په داسې څیزونو باندې قبضه ونه کړي. نو الحمدلله د خلکو زموږ سره ډېر نیک خواهشات دي او ډېر ښایسته تاثرات دي. انشاءالله زموږ دا امید دی په خلکو د خلکو په موږ باندې یو ډېر لوی اعتماد دی. انشاءالله الله پاک په موږ ته فتح راکوي، کامیابي به راکوي انشاءالله په دې میدان کې هم او د ملک په سطح باندې هم. او زمونږ انتخابي نشان چې دا کتاب دی او د پارټۍ د طرف نه موږ ته ټکټ ملاو دی. نو ټولو اوریدونکو نه او لیدونکو نه هغوی نه دا مطالبه ده چې تاسو په 19 دسمبر به انشاءالله په کتاب باندې خپل دا قیمتي مهر ولګوئ او جمعیت علما اسلام او علماو ته کامیابي ورکړي. الله تعالی تاسو مونږ ټول په دنیا او په آخرت کې خوشحاله کړي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.